بسم الله الرحمن الرحیم. افغان مجاهد او میړنی ولس چې څلور لسیزې د کړاوونو او دردونو په بټۍ کې وسوځېدل، کومه ناخواله په دوی باندې فلینه سوه، کوم دردونه دوی ته ونه رسېدل، او فصل څلورو لسیزو وروسته الله افغان میړني ولس ته په داسې حال کې اختر راولي چې نه د کوم افغان جنازه پکې روانه ده، نه د کوم افغان له سترګو اوښکې روانې دي، نه کومه استخباراتي دسیسه دلته پلې سوې ده، او نه دلته کوم افغان د غم په ټغر باندې کېناسته. روزه په ډېر ښه حالت کې تېره سوله. اختر د ډېرې خوشحالۍ په فضا کې را روان ده، او اختر یوازې د افطار اختر نه ده، د ازادۍ اختر ده، د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر ده. نو افغان میړني ولس ته او خاصتا د پکتیکا ولس ته د راتلونکي اختر مبارکي ویمه. د هغوی هغه څومره اعمال او تراویح او تلاوتونه اذکار چې څومره یې کړي دي، د هغو له الله نه سوال کوم چې الله ورته په احسن د وجوهو قبول کړي، او د اختر په شیبو کې هغوی ته د ښو شیبو غوښتونکی یم. البته د پکتیکا له ولس نه غوښتنه لرم چې د اختر په خوشحالیو کې دغه د اختر خوشحالي په ډېرو ښو مراسمو سره سرته ورسوي. موږ امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې هغوی به خپل اختر هېروي، خو د خپل ولس اختر امنیت به ساتي، هغوی ته به سوکالي ورکوي، ډاډ به ورکوي، او چاته به د دې موقع نه ورکوي که نه چې د موږ د ولس دغه د خوشحالۍ اختر په غم باندې بدل کړي، د هغوی دغه اختر کمرنګه کړي، او د خوشحالۍ چې څومره مواقع دي هغه ټولو ته به انشاءالله امنیتي ځواکونه رسېدلي وي. او د پکتیکا ولس ته موږ د اختر په ورځو کې تفریحي مجالس په نظر کې نیولي دي، او هیله لرو چې انشاءالله دا ولس به په ښو شیبو کې اختر له موږ سره لمانځي. البته ځوانانو نه مو غوښتنه ده چې هغه ټولنه چې نشه پکې څومره زیاته وي، هغومره دا ټولنه د تنزل خواته روانه وي. نو نشهیي مجالسو نه غوښتنه لرم چې ډډه وشي. امنیتي ځواکونو ته مې ویلي دي چې نشهیي مجالسو ته اجازه ورنه کړل شي. هوایي ډزونه دا چونه له یو خوا نه که یو نفر خوشحالي خو سلو کسانو ته غم ورکوي. د هوایي ډزونو څخه مو جدا د ممانعت سپارښتنه کړې ده. څوک هم باید هوایي ډزونه ونه کړي. دغه ماشومان او دغه نوي زلمیان چې دي پټاکۍ استعمالوي، او د هغو د استعمال له وجې نه خلکو ته یو درد رسېږي. نو د امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنه کړې ده چې د پټاکیو استعمال باید بند شي، په داسې معنا چې دوکاندارانو ته ویل شي که نه چې پټاکۍ باید خرڅې نه شي. او له دې سره سره د پکتیکا ولس یوه خاصه سپارښتنه ورته لرمه. دغه خوشحالي چې موږ ته راغلې ده د ازادۍ خوشحالي ده، د خپلواکۍ خوشحالي ده، او یو داسې خوشحالي ده چې موږ په ډېر ستر قیمت باندې لاسته راوړې ده، او دغه قیمت ته د ډېرو تنکیو اتلو زلمیانو شهادتونه وو. نو د شهیدانو کورنۍ له تاسې نه ویرې نه شي، د شهیدانو د کورنۍ پالنه وکړي، د هغوی پوښتنه وکړي، د هغوی بچیان د خپلو بچیانو په طور باندې، د هغوی هغه لویان د خپلو وروڼو په طور باندې حساب کوي، او د هغوی داسې پالنه وکړي لکه واکې د خپل کور او د خپل کهول بچیان چې وي. او بیا هم ټولو ته مبارکي ویمه، او له خدای نه غوښتونکی یم چې ټول اعمال مو قبول وي، او دغه اختر مو تلپاتې او د ازادۍ اختر وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.